سره دی ما ته چک راکه دونې پیسې راکه. هغه به ویلې څو پیسې غواړې؟ زه تا ته 100 روپۍ درکړم. ده به ورته ویلې چې ما ته بلنک چک راکه، ما ته سپین چک راکه، دستخط پر وکړه، زما خوښه ده چې څومره مې رایستلې ستا له اکاونټ ته راوبېباسم. نو دغه رنګه دوی په زرګونو انسانان پښتانه زه پیسې وړې دي چې کم چا به په پیسو ورته انکار کوي هغه سړی بې وواژئ. نقیب مسعود د یو د کپړو دکان وي د خواره کې، پلار سپین ږیری وي، هغه دی اغوا کوي د بلنک چک په نامه و. پلار ته یې ویل چک راکه، هغه ویل زما خو چک نسته، زما خو دونه پیسې نسته، زما د زوی یو دکان دی. دی راولاړ سوی اغوا یې کوي، یوړی 4-5 ورځې تړلی وی، له هغه بعد یې بیا په ګولۍ وویستی، ټکان یې پر وکړل، بیا یې په موټر کې واخیستل، لرې یو ځای تس کوي، بیا یې له هغه ځایه په بل نور پلیس والا باندې پیدا کوي، راوړی په مردخانه کې ایښی وی. په دې کې 8 ورځې تېرې شوې. 8 ورځې چې تېرې شوې نسم چا وځلی دی؟ وایي هر چا چې وځلی دی دا نسته، ستا زوی موږ په جیل کې کښېنولی وی 10-15 ورځې، ډوډۍ مو په خوړلې ده، خرڅ مې په کړی دی، بیا مې له هغه بعد وژلی دی، ګولۍ مې په ګاري کړی دی، د موټر پټرول مې په ګار کړی دی، دا بیا مې له هغه بعد بیا موټر پټرول ګاډ کړی دی، بیا مې راوړی دی مردخانې له، بیا مې ایخیان ورسره ایښي دي چې دی بوی نه کوي، ورستېږي نه. پر دې باندې ما 4 لکه خرڅه کړې ده، د 4 لک روپۍ راواړوه. داسې ظلم چا تر ننه په یوه ځای کې نه دی سوی، په فلسطین کې نه دی سوی، اسرائیلو نه دی کړی داسې ظلم. 4 لک روپۍ ځینې واخیستې، زوی یې ورمړ کوي، بیا یې هغه زوی په لاس ورکوي. بیا په دې کې GIT جوړه سوله، یو کمیشن، یو مشرانو جرګه یې جوړه کړه د سرکار د خلکو. هغو ته یې ویلې ته لاړ شه دا مړ چا کړی دی دا معلوم کړئ. هغو سړی معلوم کړي چې دا مړ راو انور کړی دی. راو انور د پولیس یو افسر وی. هغه چې وپوښتئ خبره یې ځینې وکړله، هغه ویلې 440 مړي ما کړي دي. څو 440 پښتانه ما وژلي دي. دوی چې عدالت ته پیش کړي دغه یې وکړي، هغه ورته ویل شه پښتانه د وژلي دي، بیا خیر دی موږ ټول سړی انسانان د وژلي دي. انسان معنا پنجابی، انسان معنا سیندی، انسان معنا سریاکی، پښتانه د وژلي دي. دا خو لکه تیترانو لکه زرکې چې سړی مړي کړي، دا پروا نه لري. ورځه ته خلاص یې ریټایرمنټ یې هم ورکړي، پنشن یې ورکړي، دغه یې ولاړئ دوبۍ له ولاړئ. دا ټیم هغه قراره په دوبۍ کې ناست دی، ستا د وینې ستا د دغه یو څوک حساب نه کوي. موږ دا ورته وایو، موږ به دا خلکو ته وایو، موږ به دې ریاست ته وایو، و دې فوجیانو ته وایو، و دې نورو خلکو ته وایو چې وروره زما خو عالم هم د سړي د انسان حیثیت نسته، نو ما زیاته دې په 14 تاریخه د ده کال پوره کېږي، د ده یو سړي ته دغه نه سزا نه ده ورکړې، څوک یې نه دی نیولی. نو د دې کال د ده برسۍ ده، د ده تلین دی، د ده چې کوم د کال هغه دغه راګرځي، په دغه ورځ دا یې مړه سوی دی. نو موږ جلسه ایښې ده په دې ټانګ کې. نو تاسو ته خواست کوو چې راسئ په دې جلسه کې کښېنو، و دې جهان ته وزاړو، و دې نورو خلکو ته وزاړو چې زما بچي له موږ زه قلم په لاس کې ورکوم، زما بچي ته زه تعلیم ورکول غواړم، زما بچي ته ټوپک مه ور زده کوه، زما بچی باندې بم مه زده کوه، ما بچی په چا وزنمه، زه د بل بچی نه وزنم. وروره زه خواست درته کوم چې ما یې لکه ژوند ته ما دغه خپل خړ کلي کې پرېږده، دا اوبه مې دي، زه خپل به یو شی وکړم وبې خورم، خو ما وزنمه، زما تربرونه په غاړه کې مه سره چوه، ما له مسعودو سره مه جنګوه، مسعود له وزیر سره مه جنګوه، پلانی له پلاني سره مه جنګوه. د شپې غلا وکړې، بیا له هغه بعد خلک راپورته کوي، بیا پر ما ایمرجنسي ولګوي، کرفیو ولګوي، بیا په کورو راننوځې، زنانې بې عزته کوې، سپین ږیره بې عزته کوې. نو دا موږ ورته وایو چې وروره موږ تا ته ټیکس ورکوو، پاکستان ته موږ ټیکس ورکوو، موږ پیسې ورکوو، موږ په اوړو کې په کپړه کې په هر شي کې موږ دوی ته ټیکس ورکوو. خو د څنګه دا نور جهان پنجابی هم دغه رنګه ټیکس ورکوي. زه ورته وایم چې څنګه د پنجابي د زوی حق دی، څنګه پنجابی ژوند کوي په لاهور کې، زه هم د هغه ژوند حق لرم. د ده چې څنګه روډونه دي، ښارونه دي، زه هم د دغه ژوند د روډ حق لرم، د هغوی د یونیورسټیو حق لرم، د هغوی د ژوند حق لرم، د هغې بجلي حق لرم، د ګیس حق لرم، د بل شي حق لرم، د دوی د موټرویز دي، زموږ دغه روډونه دي، د دوی بجلي ګریډونه دي، زموږ دا بجلۍ دي چې په ګرمۍ کې دا د وطن د ګرمۍ وطن دی. دلته به نو خلک په دا ګرمۍ کې دا سپین ږیري او دا زنانې دا بچیان څنګه ژوند کوي؟ موږ ورته وایو چې زه ټیکس درکوم، زما ځنګل دې خوړلی دی، زما فلانی شی دې خوړلی دی، زما پر اوبو دې ډډه اچولی ده، زما پر بجلي دې اچولی ده، پر ګیس یې اچولی دی، کم از کم ما ته خیزین راکړه یو شی. دی وایي نه یې درکوم. موږ ورته وایو ټیک دې مه یې راکوه، غواړو یې هم نه، خو دومره خواست درته کوو چې موږ ته ژوند راکړه.
ما وژنمه، په تربره مې مه وژنه، د طالب په نامه مې مه وژنه، د فوجي په نامه مې مه وژنه، د اپریشن په نامه مې مه وژنه، د فلاني شي په دغه مې مه وژنه. زه توپک نه کوم، زما بچي ته توپک په لاس مه ورکوه، په مدرسه کې توپک مه راکوه، په سکول کې مه پرزده کوه. ما ژوند ته پرېږده، زه ژوند غواړم. نو د دې ژوند د غوښتلو دپاره چې موږ په دې 14 تاریخه باندې سره راټولېږو، ټول خلک به ودې امریکې ته، ودې نورو ته، ودې نورو ته، مسلمانانو ته، و کافرانو ته، و هندوانو ته، و بل ته به وزاړو چې وروره و دا اسلام آباد والا ته وایه چې ما مه وزنه. زما څه ګناه ده؟ نه د چا کور له وروستی یم، نه مې د چا اوبه لاندې کړې دي، نه مې د چا مځکه لاندې کړې دي، نه مې د چا په دې سپېره کلي کې پروت یم، بېټنی یم، څه له زما کوره نړی. په دې کورو کې خلک نه دي وژل شوي، په دې کې غلاوې نه دي سوې، په دې کې د طالبانو ګزمې نه دي سوې، په دې کې پوجانو کرپیو نه دي لګولې، پوجان د خلکو په کورو نه دي ننوتلي، خلک یې نه دي اغوا کړي، خلک یې نه دي وړي، ټول په جیلو کې نه دي. پر څه شي باندې موږ خو نه د چا کور لا اوښتي یو، نه م د چا بېعزتي کړې ده، نه م د چا مځکه لاندې کړې ده. بیا څه کیسه ده چې زما په کور کې خلک ګرځي، زما په ښځو کې دغه کوي. موږ دا ورته وایو چې وروره موږ له زیاته له جنګ هم ستړي یو، له توپک هم ستړي یو، ستا له شتمنیو هم ستړي یو، ما ته روډ یو نسته یو پلانه، دا به مو غوښتې، دا مه راکوه، خدا خواست درته کوم، ما ژوندی علاقه، ما په دې خړه خاوره کې، ما به د خپل ماجد کې علاقه چې زه 15 وخته لمونځ وکړم او راوځم، په دې پټي کې یو شی وکړم، ماښام یې ما او بچی ښه په امان وخورو، یا د اکاکر یا د تربرکر مړی وخورم، د شپې پر هر څو بجې خپل کور له بې ویرې راتلی سم، بې سره راتلی سم، په کور کې شادي کولی سم، غم کولی سم، بله کولی سم. د دې زړه دپاره تاسو ته خواست کوو چې راسره ملګري سئ، هلته به سره کښېنو. زه له کوچ راغلی یم، زما هلته دغه حال دی، ستا دلته حال دی، په سوات کې د سواتیانو دغه حال دی، په کراچي کې د پښتنو دغه حال دی، په لاهور کې د پښتنو دغه حال دی، د ټول وطن دغه حال دی. دا ټول وطن به سره رایو شو، دلته به کښېنو، و دې زورورو خلکو ته به خواست وکړو چې موږ مه وژنو، موږ ته امن راکړئ، موږ د ژوند راکړئ، موږ پښتانه مسلمانان یو، خپل خلک یو، وروره دا دغه ژوند ته پرېږدئ. او دا کوم چې زموږ کسان تاوړي دي، په جیلونو کې دي، په ټارچر سیلونو کې دي، ته یې وهې وژنې شپه ورځ، دا دې پر ټیش وړي دي، دا رایله که دا موږ غواړو، خامخا یې غواړو دا کسان به رایله کوي. او که دا کسانو کومه غلا کړې ده، کوم بل شی کړی دی، عدالت یې ورکړه. زه بې پلار ورور پلانه، زه بې پېښ شم، زه به خپله صفایي وکړم، بل چا ته کې تاوان رسوي هغه به خپله صفایي وکړي، کې جرم کړی وي سزا یې کړه، نو دا زما خلک رایله کړه. پر څه شي ده په جیلو کې کښېنولي دي، پر څه شي ده په دغه کې اغوا کړي دي، ته بیا یې خامخا ټارچر سیلونو ته وهې او ترټې او دا منډې خوندې پسې ژاړي. نو دا ټولو غوښتنو دپاره چې موږ څومره ډېرېږو، هلته څومره زموږ خبره زیاتېږي، زموږ څومره هلته قوت زیاتېږي، نو دوی به خامخا زموږ دا خبره هم مني، خامخا به له موږ سره دغه کېږي. نو په 14 تاریخ یې وار بیا خواست درته کوو چې تاسو به راځئ او ټول خلک به دغه کوو. او که دا یو بله خبره چې هر څوک یې وړي دي، په دې کې که څوک دغه کړي دي وړي دي، د هغه کورو والۍ پکار دی چې د هغو نومونه راکړي، د هغو فوټوګان راکړي، شناخت کارډ یې راکړي. موږ دا په نور دغه کې دغه چې کوم یو این ورته وایي، په یو این اسمبلۍ کې موږ د دې اقوام متحده په هغه دفتر کې موږ دا جمع کوو چې دا پلانی کس د پلانی زوی دا یو په پلانی تاریخ باندې وړی دی، پر دې باندې یوه مقدمه نسته، دا غیر عیني غیر قانوني وړی دی. په دې کې 1200 کسان موږ را خلاص کړي دي، دا غیر چې کوم دوی وړي دي 1200 کسان دا ټیم موږ په شپږ اووه میاشتې کې را خلاص کړي دي. نو دغه رنګه دغه د تاسو هم راسره ملګري کېږئ، موږ دا رنګه پر علاقه هم ګرځو، دا کوم چا کورو چې کسان ورک دي دا کسان راولیکئ، هلته راسئ، نو موږ به دا به نور ورو جمع کوو، به دا به خامخا له دوی غواړو، دوی به رایله کوي. داسې ده چې تاسو په علاقې کښې چې کوم هغه خلک چې کوم مطلب دا له فوجانو وړي دي، لا پولیس وړي دي، ورک دي که نه چاکار کېږي، 2 کېږي، لا میاشت کېږي، کېدای شي تاسو کلي شي په دا ورسره نور کولو کښې چا څوک ورکي، هغه لکه ته خبره ده زه شناختي کارډ، فوټو سټیټ یې، نام، پته یې، او د کوم ځینې وړه ده، کله وړه ده، وخت بهتره بدایي کا 200 روپۍ خرچه وکړي، او په فلیکس هغه پرده جوړه کړي په ټاک شي، او جلسې ته راشي ورسره له ورورې له پلارې، نو دا به ډېره ښه خبره وي که نه. دا د دغو خلکو د موږ د ګردو کامي فایده ده. موږ مقصد بنیادي ژوندون غواړو، ژوندون، نه هم د غواګۍ، نه هم د بې عدالته وزنې، نه د په کورو عزتونه را خرابوي. دا سوال کوو ده په باره کې. دا ډېره مهرباني، الله مو آباد لره، انشاءالله ټول به بیا
تاسې ډېر